د حکومت په زړه کې جنسي رسوایي. سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګومړي نشانه وهئ. د کابل لمن یوې خټینې غونډۍ په یو کور کې مې د حکومت له یوې پخوانۍ کارکوونکي سره وکتل. هغې غوښتل چې هویت یې پټ وساتل شي ځکه چې له تریخجنو غبرګونونو ویره لري، خو دا غواړي چې نړۍ یې په کیسه خبره شي. ویدیو در سره حتما تر اخره وګورئ. ویدیو در سره لایک او له نورو دوستانو سره مخامخ شیر کړئ. دا وایي پخوانی مشر یې جګپوړی حکومتي وزیر څو ځله هغه ځورولې ده. یوه ورځ یې چې هغې غوښتل خپل دفتر ته ولاړه شي، یاد وزیر یې په فزیکي ډول دا ځورولو هڅه وکړه. هغه مستقیما د جنسي اړیکې غوښتنه رانه وکړه. ما ورته وویل ما زده کړې کړې او تجربه لرم. ما هیڅکله فکر نه کوو چې ته دې داسې شیان ووایې. پاڅېدم چې وځم، خو هغه مې لاسونه ورکش کړل او د خپل دفتر شاته یوې خونې ته یې کش کړم او راته یې وویل دا کار یوازې څو دقیقې وخت نیسي، اندېښنه مه کوه، له ما سره راځه. ما یې په سینه لاسونه کېښودل او ټیل مې واهه. ورته ومې ویل نور بس دی، مه مې اړباسه چې چغې ووهم. دا وروستی ځل و چې ما دی ولید. زه ډېره په غوسه شوې وم او خفه وم. آیا هغې د دې پیښې خپل شکایت ثبت کړی؟ هغې راته وویل نه، ما له خپلې دندې استعفا وکړه. زه پر حکومت باور نه لرم. که محکمې یا پولیسو ته ورشئ نو د دوی فساد به ووینئ. تاسو د شکایت ثبتولو لپاره هیڅ خوندي ځای نشئ موندلی. که خپل غږ پورته کړئ هر څوک به ښځې ملامتوي. دغې مخکینی حکومتي کارکوونکي وایي دوو نورو ښځو ورته ویلي چې همدغه وزیر پر دوی هم جنسي تیری کړی. دا ادعا بي په خپلواکه توګه نه ده ثابته کړې. دا وایي دوی په بې شرمۍ توګه له هیڅ له کومې ویرې پرته دا کار کوي ځکه چې دوی په حکومت کې یو بانفوذه سړی دی. افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره د ناوړو هیوادونو د لیست په سر کې دی. د ملګرو ملتونو د 2013 کال په یو رپورټ کې ویلي د جنسي ځورونې او جرمونو قرباني شوي ښځې ډېرې تر فشار لاندې وي او د خپل شکایت له ثبتولو شاته کیږي. اوس د کلتور یوه برخه د یو دفتر په یو کوچني باغ کې مې له یوې بلې ښځې سره ولیدل چې غوښتل یې خپله کیسه راسره شریکه کړي. هغې په حکومت کې یې دندې ته غوښتنلیک وړاندې کړی و. ټول کار یې شوی و، خو یوازې د ولسمشر محمد اشرف غني له یو نږدې سلاکار سره یې د لیدو غوښتنه کړې وه. دا وایي دغه سړی له ولسمشر سره په انځورونو کې ښکاري. هغه رانه غوښتل چې شخصي دفتر ته یې ورشم. ده وویل راځه او کېنه، ستا اسناد به تایید کړم. هغه ما ته رانږدې شو او بیا یې راته وویل راځه یو څه وکړو. ما 2 غرابي لرل. د هغه غوښتنه ومنم یا وځم. که مې منلې وای نو دا به بسنه نه وای کړی او نورو خلکو به هم جنسي تیري را باندې کړې وای. رښتیا بوږنونکې وه. زه ویرېږم او ووتم. هغې له ما سره په اوښلو سترګو خبرې کولې. دا وایي دې کار مې د شپې خوب ورکړی. سخته یې په غوسه او خفه کړی یم. قاضي، پولیسو یا څارنوالۍ ته ورشم او خپل شکایت ورته وکړم، دوی به هم د جنسي اړیکو غوښتنه رانه وکړي. که دوی دا کار وکړي نو نور څوک شته چې شکایت ورته وشي. ښکاري چې دا کار اوس د کلتور د یوه برخه ګرځېدلې ده ځکه شاوخوا د هر سړی غواړي جنسي تیری ورباندې وکړي. په حکومتي ادارو کې د جنسي ځورونې کیسې تر تېرې مې میاشتې پورې هغه مهال پټې ساتل شوې وې چې د ولسمشر یو مخکیني سلاکار جنرال حبیب الله احمدزي په یو کورنۍ تلویزیون کې له جنسي ځورونو پرده پورته کړه. هغه پر جګپوړو چارواکو او سیاستوالو د فحاشۍ خپرولو تور ولګاوه. خو ځینو حکومتي چارواکو د ښاغلي احمدزي دا ادعاوې رد کړې. یوې حکومتي وزیر نرګس نهان پر ټویټر لیکلي وو د ملي یووالي حکومت د کابینې د یوې وزیر په توګه زه په باور سره ویلی شم چې دا ادعاوې بې بنسټه دي. خو پخواني پارلماني وکیله او د ښځو د حقونو فعاله فوزیه کوفي بیا وایي په اوسني حکومت کې یې د سړو پر وړاندې د ښځو د جنسي ځورونې په اړه ډېر شکایتونه ترلاسه کړي. حکومت د جنسي د ځورونو د ادعاو پلټلو لپاره لوی څارنوالۍ ته د څېړلو امر کړی. د لوی څارنوالۍ له ویان جمشید رسولي سره وغږېدم چې ولسمشر غني انځور یې شاته پر دیوال ځوړند و. ما ترې وپوښتل ولې خلک په دې باور دي چې څېړنې باید بې پرې شي؟ اساسي قانون لوی څارنوال ته دا حق ورکړی چې خپلواک وي. موږ له فعالانو، ملایانو او د بشري حقونو له سازمانونو هم غوښتي چې د څېړنو برخه وګرځي، خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ ګینې موږ بېپري یو. خو ما ورته وویل له ښځو سره مو چې خبرې وکړې وایي دوی پر حکومت مامورینو پوره باور نه لري چې خپل شکایتونه ورسره شریک کړي. خو هغه راته وویل موږ اعلان کړی چې د هر چا شکی کس هویت به پټ ساتل کیږي. څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ د دوی د هغوی د کورنیو د خوندي ساتلو ملاتړ یو. د یوې څېړنې د افغان حکومت په زړه کې د جنسي ځورونو له پیښو او تورونو پرده پورته کړې ده. افغان چارواکي ردوي چې ګینې دولتي ادارو کې د جنسي ځورونې ډېرې شوې وي. تاسو په حکومتي ادارو کې د جنسي ځورونو په اړه څه نظریات لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې پرېږدئ.
ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ.